د سره رود ولسوالۍ کوز کاکړک سیمه کې جامعه دارالعلوم صدیقیه دینی مدرسې څخه لسګونه زده کوونکي فارغ او د فضیلت لونګۍ ورته وتړل شوې. د یاد دینی مدرسې محتمم مفتي وحید الله وایي په جامعه دارالعلوم صدیقیه دینی مدرسه کې شاوخوا 180 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دلته مونږه دوه قسمه کلاسونه لرو چې یو د حفظ لرو بل د ناظري لرو. اوس مونږه په دغه دواړو بخښونو کې غالبا 22 کسان فارغان لرودل چې څه د حفظ او څه د ناظري وو. مدرسه کې مونږه غالبا چې په دې وخت کې چې مونږه کومه احصایه لرو او حاضر شاګردان لرو غالبا 180 پورې شاګردان لرو چې جنکۍ ولکان دي او غوښتنه مو دا ده د خپل ولس نه او د خپلو همکارانو نه الله جلاله د ټول ته اجر ورکړي. ټول نه مو غوښتنه دا ده چې دغسې مدرسو شاته ودرېږئ او دوی سره همکاري وکړئ په هر لحاظ باندې. د قرآن کریم له حفظ فارغ کاری امداد الله له خپلو زده کړو خوښ دی. وایي له دې وروسته نور زده کړې هم کوي تر څو د هیوادوالو د خدمت ذریعه وګرځي. زه غواړم چې نور زده کړې مو وکړم او کتابونه ووایم او چې د هیواد لپاره موږ دغه زده کړې په کار راسي او ډېر خوشحاله یم. د قرآن کریم له حفظ یو بل فارغ کاری عبدالحنان له ټولو والدینو غواړي چې اولادونه دې په دیني او عصري زده کړو سمبال کړي تر څو ښه راتلونکی ولري. او اوس مې حفظ وکړم او د حفظ د سربندي مې ده راتلونکي کې نور زده کړم باید وکړم او د وطن لپاره خدمت وکړم. د جامعه دارالعلوم صدیقیه دینی مدرسې محتمم له بډایه هیوادوالو څخه د دغې دینی مدرسې لپاره د مرستې غوښتنه کوي.